الرحیم. عزتمندو موږ نن دلته یو پروګرام جوړ کړی ده د میلې لګړي په سار باندې میلې کې هغه یو داسې خوشخبرۍ سره چې دا ټول ملګري راغلي دي سره د جټ اسماعیل خیل او چیرمین صاحب هغه پکې تشریف راوړی ده او هغه ده چې موږ انشاءالله دلته به ډیم تړو. نو دا ډیم چې کوم ده دا یو د موږ نه ده، دا الحمدلله دا موږ سره د جټ اسماعیل خیل هم ده. د دې باندې مخکې دوه ځل سروې شوي ده. انشاءالله موږ دا خپل کوشش ده چې چیرمین صاحب راسره ده، موږ کلي ډاکټران او دا ټول ملګري دي، که د الله رضا وي موږ به مخته مزال کوو. میاں صاحب درته شهید خټک صاحب درته ویلي چې هغه د موږ امینهګان دي، شیعهګان مو دي، هغو نه موږ دا توقع شته چې دا به موږ ته انشاءالله وتړي. یعنې دا ډېر دومره ضروري ډیم ده چې د دواړو کلو دا اوبه به ترنه پوره کېږي او دې مخته څنډلي راسره په ډېر باندې اباده وي. او که دنه غټ سیسټم ورته جوړ شو کېدای شي چې مخته علاقه نور هم په اباده شي، یو د دوه کلي نه چې ډېر به په آباد شي. او دې نه علاوه موږ دا کوشش ده چې د چیرمین صاحب د برکاته د خپلو د ملګرو د پارټۍ د برکاته او موږ ته دا ډیم جوړ شي، نو موږ ته ډېر زیات تکلیف د دواړو کلو ته دومره اوبه نشته دي چې هغه چا خبره چې په ډنډونه ورشو د اودسونو اوبه هم پکې نشته دي که نه. نو ځناوره نه اوسه که خدای دې الله پاک مهربان شي، خدای دې باران وکړي، که باران ونه شو د ځناوره رانه مړي شي. موږ دا موجوده حکومت ته هم دا درخواست ده، امینهګانو شیعهګانو ته هم دا درخواست ده چې موږ به داسې سره منډه ترړه ووایو چې موږ ته دا جوړ کړي. نو موږ به دا ډېره د دې شکریا ادا کوو او د موږ د دواړو کلو د جټي او د علي خان خیلو به په بھرپور ششته ټول عمر زندګۍ کې به ترنه خلاص وي د اوبو نه. دا څه حال ده چې جټۍ کې وینو دا ټینکۍ ولاړې دي په پیسو اوبه، په علي خان خیلو کې په پیسو اوبه، دا ټول عمر خو موږ داسې نه شو کولی او په اوبو باندې خریټ لګېدلی دي. نو داسې زندګي خو نه ده. دا چې موږ ټول مشران په اتفاق سره دا ډیم باندې علامه امین وکړو او چې دا پورې ملګري سره وي موږ نو